فریحه په نوم یو شپږ کلنه جینۍ چې فریحه نوم دی هغې سره د فیضان په نوم یو کس ناروا او غلط کار کړی دی چې دغه معلومات او ویډیو مو ستاسو دپاره راوړې ده چې تاسو ته هم خبر شي. دغه ظالم انسان خلاف چې اوس ریپورټ هم درج شوی دی. دغه جینۍ د پلار نوم فخر حسین چې هغه چې کله لور یې دکان ته لیږلې ده د څه سودا دپاره، نو هغلته دکان کې هغه هلک ناست و چې فیضان نوم دی او هغه دغه جینۍ په چل ول باندې خپل کور ته بوتلې ده او هلته یې ورسره دغه غلط کار کړی دی چې هغه جینۍ کله خپل کور ته راغلې ده نو مور ته یې قیصه کړې ده او خبره یې ورته کړې ده چې مور یې بیا پلار ته ویلي دي او د دغه فیضان نومي هلک په خلاف یې ریپورټ درج کړی دی او پولیسو په هغه پسې سخته کاروایي شروع کړې ده چې هغه یې په 2 ورځو کې گرفتار هم کړو. دغه کس چې اوس پولیسو سره دی او پولیسو نیولې دی خو دغه فریحه په نومي ماشومه چې اوس هسپتال ته منتقل کړی شوې ده او هلته هسپتال کې د هغې ټسټونه کیږي او هغه ماشوم خپله هم ګواهي ورکړې ده چې ما سره دې هلک دغه غلط کار وکړو. اول دکان ته ورغلم او د دکان نه بعد یې کور ته بوتلم. خو ملګرو نن سبا په هر ځای کې دغه بد عمل او پلیت عمل شروع دی. د کم عمر ماشومان ډېر زیات دغسې ریفونه ورسره کیږي او د کم عمر ماشومانو سره هم کیږي. او دوستانو داسې زړه لړزونکې واقعه ډېر زیات مخې ته راځي چې دا هم راغلی ده او ډېر یو د غم او د درد خبر دی چې یو زلمی هلک راپاسي او هغه د یو شپږ کلنې جینۍ سره دغه غلط کار کوي. نو الله دې وکړي چې پولیس دته سخته نه سخته سزا ورکړي او سزا د کلي یعنی د ټول ملک لپاره یو عبرت وګرځيږي او بعدیګر له څوک داسې کار نه کوي. دوستانو تاسو نظر لرئ د تاسو څنګه صدا پکار ده، تاسو سره هم خپل نظر شریک کړئ. خوشاله و آباد اوسئ.